سلامونه حونیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. د قطر وروسته دا د په ترکیه کې خبرې اترې شروع شوي دي. دا خبرې اترې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دي، خو په ورته وخت کې بیا خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي که دا خبرې اترې ناکامه سوې نو موږ به په خلاص ډول په آزاد ډول باندې موږ به د افغانستان سره جګړه شروع کړو. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې په ترکیه کې د افغانستان اړخ کامیابېدلی سي یا کامیابه دی که ناکامه دی. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو. لومړی تر هر څه دغه جګړې په هکله باندې یو څه سپیناوی واچوم، یو څه نور په هوایي تاسو ته واچوم تر څو دا خبره تاسو ته نور هم روښانه سي. ګوره دغه جګړه د کلونو راهیسې پاکستان پر افغانستان باندې حملې کولې، په افغانستان باندې تیری کولو، افغانستان خاورو باندې توغندۍ وهله، خو په دغه اخرو وختو کې بیخي ډیر بربند ډول لاسوهنې شروع کړې چې حتی په کابل کې بمبار هم شروع کړه او دا د په تاریخ په اوږدو کې لومړی ځل و چې پاکستان پر کابل باندې حمله وکړه. مګر دا حمله پاکستان دا فکر یې درلودل چې افغان چارواکي به راسي اسلام آباد ته، بیا به عذرګزاري وکړي او بیا به زموږ څخه غوښتنه وکړي تر څو دغه جګړه ودروي او موږ به نورې غوښتنې ورباندې ومنو او خپل غوښتنې به ومنو او د دوی خارجي سیاست چې د کلونو راهیسې انګریزانو هم دا کوښښ کړی چې د افغانستان بهرنی سیاست چې دی هغه خپل تر کنټرول لاندې راوړي. روسان هم دا کوښښ وکړو چې خپل بهرنی سیاست د افغانستان بهرنی سیاست خپل تر کنټرول لاندې راوړي. بیا امریکایانو په دې 20 کلونو کې ډېر کوښښ وکړ چې تر څو د افغانستان د بهرنی سیاست کوم رایه چې په ملګرو ملتونو کې ده یا به نړیواله سطحه د افغانستان راکړه ورکړه چې یا د چین سره، ځکه چې د افغانستان بهرنی سیاست چې دی د ډېرو هیوادونو دپاره ډېر مهم دی، ځکه چې هغه دا دی د چین سره زموږ اړیکې باید سره کم واوسي. د چین سره که زموږ اړیکې ډېرې ښه دي او زموږ سره خواږه یو نو هغه کې امریکا خپل تاوانونه ویني، او که موږ سره د چین سره ترخه کېږو نو هغه کې بیا امریکا خپل ګټې ویني. نو دلته امریکا هم خپل کوښښونه کړي دي تر څو د افغانستان بهرنی سیاست خپل تر کنټرول لاندې راوړي. انګریزانو هم کوښښونه وکړه، همدا ډول روسانو هم کوښښونه وکړه، خو اوس پاکستان هم همدغه لټه کې و چې راسي دغه بهرنی سیاست یې خپل تر کنټرول لاندې ونیسه، چې د هند سره ته خپل اړیکې مه جوړوه، د عربو سره ته مستقیمه مه ځه مه کښېنه، راسه ما ته ووایه زه به ستا ځای ولاړ شم کښېنم، او ته په نړیواله سطحه باندې ته خپل استازي مه لېږه، زه به په نړیواله سطحه باندې زه ستا خبرې وکړم. پاکستان هسې هدف هم دا و. خو جګړه شروع سوه، چې جګړه شروع سوه دا ځل چې پاکستان هیڅ امید نه درلوده، په مقابل کې کلک ځواب ترلاسه سو، یو پاکستان ته یو کلک ځواب ورکول سو. پاکستان د دې ځواب په مقابل کې نور داسې نه درلود، نور داسې امید هم نه درلود او نور د آخري مرمۍ هم نه درلود چې نور د افغانستان په اړه کې به څه وکړي. او دی په دې تمه ناست و چې د دغه جګړې وروسته به ورباند کېږي او بیا به دغه افغان چارواکي به د دوی ادارو پر رسېږي، اسلام آباد ته به ځغلي او د دوی سره به خبرې کوي. خو دا کار بیا هم ونه سو. بیا څه وکړه اسلام آباد په دې کې بیا خپل کوښښونه وکړه چې د آیسای مشر و، یو څو نور چارواکي و، حتی عاصم منیر چې د دوی د پوځ مشر و، هغه هم دا کوښښ کړی و چې د افغانستان سفارت څخه په اسلام آباد کې ویزه واخلي او دی ولاړ شي کابل ته او د اوسني چارواکو سره خبرې اترې شروع کړي. دا هم ونه سو. نو پاکستان په لومړي ځل باندې داسې یو جال کې راګیر سو چې هر خواته لاس پښې وهلې، نور کار یې هم نه کولو. وروسته دا خبره اوسني چارواکو واخیستله نړیوال میز ته یوړه. نړیوال میز ته چې یوړه، ګوره نړیوال میز څه شی دی؟ لومړی تاسو ته دغه سپیناوی ورکړم چې هر یو په د تلویزیونو کې هم وایي چې موږ دا خبره ښه وسوه چې دا مو یوړه نړیوالو میزو ته یوړه. نړیوال میز هغه میز دی چې کله هم ستاسو د دوه هیوادونو خبرې اترې نه حلیږي، هغه درېیمګړي هیواد ته ځي. هغه درېیمګړي هیواد چې دی چې هم د دې هیواد په د قبول وړ اوسي، هم هغه هیواد په قبول وړ اوسي، هغه ته یو نړیوال میز وایي، هغه ته یو بېطرفه میز وایي. نو اوس هم چې طالبانو دا لومړی ځل دا کار یې وکړلو، دا خبرې یوړه نړیوال میز ته یوړه. نړیوال میز ته چې یوړه په قطر کې دا خبرې پرېښول. اول یې عربان په ځای راټول کړه چې عربه ماما چې زه باندې حمله کوم، ستا ټلیفونان راځي چې پر پاکستان باندې حمله بند کړه، وربند وکړئ، دا وکړئ.
خو دا دی نن راځم ستا په د کور کې زه دا مذاکرات کوم او خبره در سره سپینوم چې بل ورځ کې پاکستان پر ما باندې حمله وکړه زه په جواب کې بیا ډېر قاطع عمل ورسره کوم ډېر قاطع جواب ورکوم نو د همدې حمله په قطر کې د دوی خبرې شروع سوې او قطریانو په دوی باندې په پاکستان باندې ډېرې خبرې هم ومنلې ګوره د پاکستان هر ډېر وایي چې موږ په قطر کې موږ کامیاب وو یا موږ داسې پټې معاملې ورسره کړي که هغه معاملې افشا سوې د افغانان به خپل په اوسني چارواکو باندې حملې وکړي داسې وکړي یوه خبره تاسو ته کوم یو ګټونکی هیڅ وخت چغې نه وایي یو څوک چې ګټونکی واوسي هغه هیڅ وخت چغې نه وایي چې یار ما وګټله چا چې بایللی اوسي هغه چغې وایي چې ما ګټلې ده ما ګټلې ده دا د ټول په ټول نړۍ کې دا ثابت شوې ده چا چې لوبه بایللې ده هماغه چغې وایي چې ما لوبه ګټلې ده نو ښه که تا په قطر کې ګټلې وه خواجه اصفه نو اوس ولې چغې وایي که په ترکیې کې د خبرې اترې ناکامه سوې زه ورباندې حمله کوم یعنې معنا دا ده چې په قطر کې تا ګټلې نه ده په قطر کې تا بایللې ده په قطر کې تا خود بایللې ده قطر کې ګوره په لومړي ځل باندې د پاکستان هغه امیدونه چې دوی پر افغانانو باندې درلودل هغه امیدونه یې واخیستل د خاورو لاندې کړه او خبر یې وړه نړیوال میزو ته یې ورسول نړیوال میزو ته اوس هغه په نړیواله سطح باندې معاهده شته چې پاکستان تا امضا کړې ده او تا پکې لیکلې ده چې نور به د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوم او افغانستان به زموږ په چارو کې مداخله نه کوي دا همدغه ده بل خبره ده ټي ټي پي موضوع چې سوه اوس اصلي موضوع په دغه خبرو اترو کې د ټي ټي پي موضوع ده چې ټي ټي پي به توز مهاروي بیا په قطر کې چې کومې خبرې هم سوي دي په ویل سوي دي چې وروره ټي ټي پي چا جوړه کړه ټي ټي پي چا جوړه کړه آی اس آی جوړه کړه که جوړ کړه نه ده او آی اس آی جوړه کړه د څه په خاطر یې جوړه کړه د دې په خاطر باندې چې د امریکا څخه ډالر واخلي د امریکا د ډالرو دپاره خو تا جوړه کړه نو اوس بیا ته ولې په دې څه کې چې یاره د دې خبر خو دا د افغانانو په لاس کې ده باید افغانان تر کنټرول لاندې دي او افغانانو په مشوره دا کار کوي اوس چې دا د افغانانو مشوره په منځ کې راله دلته زه اوس تاسو ته یو څه سپیناوی در کوم دا په دویم موضوع کې زه تاسو ته دا سپین کوم چې دا د افغانانو پښه په دې ټي ټي پي کې چا راکش کړه ګوره په لومړي سر کې چې طالبان راله دلته یو کال چې تیر سو 2 کاله چې تیر سوه دلته پاکستانیان راله پلاوي راله او دته ویلو چې یاره تاسو اوس راسئ موږ خو ستاسو د امریکا په منځ کې منځګړیتوب وکړو اوس تاسو راسئ د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړئ په دې وخت کې ډېر طالب چارواکي خوشحاله و چې دا د په لومړي ځل موږ د طالبانو او د پاکستان د پوځ په منځ کې موږ د سولو کوو مګر په دې کې پاکستان یو پټ هدف درلوده پاکستان هدف همدا و چې دغه جنازه د ټي ټي پي د راوړي افغانستان ته په غاړه کې واچي تر څو په نړیواله سطح باندې یو ثبوت پیدا کړي چې دیاره دغه خلک د همدغه طالبان سپورټوي او د دې په مشورو باندې دا خلک په موږ باندې جګړې کوي او دا هم زموږ نړیوال ثبوت دی چې هر ځل موږ زو طالبان ته وایو چې موږ سره دا خبره د خلک په میز باندې کښېنوه او اول کې کښېنوله مګر اوس یې نه کښېنوي یعنې دا په لومړي ځل باندې چې د طالبانو غیر مسلکي سیاست هم دغه کار وکړو چې دا خلک یې خپل په دغه جنازې په غاړه واخیستله اوس پاکستان ته یو نړیوال ثبوت دی چې د ټي ټي پي حمر چې دی دا د کابل څخه کېږي مګر په حقیقت کې هماغه ټي ټي پي ده او هماغه آی اس آی ده هماغه پاکستان پوځ دی هماغه ټي ټي پي ته پیسې ورکوي او دا حملې او خپل د پکښې کې پوځیان چې مړه کېږي هغه څوک دي ټوله پښتانه دي ټوله بلوڅان دي دا پکښې کې وژل کېږي هېڅ پنجابی خو پکښې مړ سوی نه دی او کوم انتحارونه چې کېږي هغه په کوم ځای کېږي هغه په وزیرستان کې کېږي هغه په باجوړ کې کېږي هغه په پړچنار کې کېږي هغه په ژوب کې کېږي هغه په کوټه کې کېږي نو هلته خو پنجابی پکښې کې حضور نه لري پنجابی مخکې تر مخکې لکه په کوټه کې چې کوم حمله وسوه 2 ورځې وړاندې ټول پنجابي قومندانان د هغه ځای وتلي وه وروسته ورباندې حمله سوې ده دا څرګنده ده چې دلته پاکستان پوځ چې دی د پنجاب پوځ چې دی دلته خپله لوبه مخته وړي او فقط دا مې چاته جوړ کړی دی پښتنو او بلوڅان ته یې جوړ کړی دی بله خبره چې اوس تاسو ته په درېیمه برخه کې زه تاسو ته وکړم چې د ټي ټي پي په مسله کې طالبانو غلطي وکړه چې د مسؤلیت په غاړه ونیولو که ښه کار یې وکړو ګوره دلته په یو اندازه باندې غلطي سوې ده مګر بېرته د هغه څو ګټې راغلي دي هغه دا و چې پاکستان غوښتل چې د دې قواله د طالب په غاړه واچي د جنازه د کابل طالب په غاړه واچي
مګر یوه ستونزې دا فکر کوله چې یاره موږ به دا ژر مهار کړو او د دې مسؤلیت به د طالب په غاړه واچو. دا چې د طالب په غاړه واچولو او هلته هم د ټي ټي پي مشران ته وویل تاسو خو دا څه اعلان کې د خپل بیات اعلان کې د طالبانو د کندهار د مشر څخه هغه هم چې دا شی اعلان کړلو نو هلته د ټي ټي پي کښته جنګیالي چې وه هغه خپل یعنې هغه سیاسي خبره خپل قبله یې واړوله کندهار ته او سیاسي قبله یې واړوله کندهار ته او هغه نور د کندهار خبرې منله. اوس چې کندهار څه خبرې کوي د ټي ټي پي جنګیالي چې دي د کندهار د امیر خبره مني چې دا خبره مني اوس طالبان ته پاکستان ته سرخوږی جوړ شوی دی. اوس طالبان پاکستان هم په دې پوهېږي چې دا یو لوی سرخوږی دی. ښه دا ټول خبرې خو تاسو ته یو سپیناوی درس و دا جګړه څنګه شروع شوه دا حالات سره کوم راغی خو دا خبرې تاسو مو تشریح کړه. اوس په دې خبرې باندې خبرې کوي چې په ترکیه کې ګټونکی څوک دی یعنې دا خبرې چې روان دي په دې کې افغانستان لوري ګټونکی دی که پاکستان لوري ګټونکی دی. زه یوه خبر تاسو ته کوم چې ترکیه چې ده ترکیه همدا اوس په داسې یو حالت کې ګیر ده چې دلته د یو خوا روسان ورباندې روسیه ډیر حسر لري. یعنې روسیه خو باندې د حسر لري چې روسان نه بغیر د هیڅ کار نه کوي. روسان چې دي مستقیمه د طالب سپورټ دی او روسان دا غواړي چې د پاکستان او افغانستان جګړه شروع شي او حتی دوی د وسلو کومک هم کوي حتی دفاعي سیستم کومک هم کوي. د هر څه دپاره روسان هماده دي. دا ځکه هماده دي چې د پاکستان د کلونو په کلونو راهیسې چې دا دلته جوړ دی یو کمپنۍ جوړه ده او د غربي هیوادو پروژې دلته راوړي او دغه سیمې مکمل ناهم نه کړې او ټول تجارت یې بند کړی او روسان هم په دې پوهېږي چې موږ ته د سمندر لارې پاکستان بنده کړې ده. اوس که افغانستان جګړه وکړي او لوی افغانستان جوړ کړي موږ یې په باندې طرفدار یو او د طالب مکمل شاته ولاړ یو. د بل لوري ګوره ترکان چې دي د چینایانو تر کنټرول لاندې هم دي داسې نه چې خپل کنټرول ولري. چینایان چې دي چینایان هم غواړي چې پاکستان سره دومره هم ځواني ونه کړي. صحیح ده د چین یو څه ګټې په پاکستان کې اوسي مګر پاکستان چین په دې باندې پوهېږي چې پاکستان یو ښه دوست نه دی هغه یو دوه مخه یو د لستوڼي مار دی. نو چین هم د طالبانو وشاته ولاړ دی. د بل لوري دلته په ترکیه کې زموږ سفیر چې دی هغه خپل زموږ تاسو د ترکمن د وروڼو څخه دی او ډېر قوي انسان دی او په ترکیه کې یو ډېر برلاسه سړی دی چې حتی دغه وخت کې د طیب اردغان سره هم څلور لیدنې رد برد کې په څو وخت کې درلودلی. یعنې زموږ سفیر هم چې هلته زموږ د ترکمن وروڼو څخه افغان ترکمن وروڼو څخه دی هغه زموږ دپاره یو ډېر قوي لاسته راوړنې کړې. هغه تللی دوی ته داسې سره هم لیدنې ډېرې کړې دي د طیب اردغان سره او ویلي دي چې دلته باید ترکان د پاکستان طرف وننځي. دا ځکه ترکیه د پاکستان سره خپل اړیکې لري آذربایجان خپل اړیکې لري. دا ځکه چې پاکستان هغه څو چینایي جټې چې دي آذربایجان ته ورکړي یو څه وسلې آذربایجان ته ورکړي دي مګر په ترکیه چې د په عموم کې برته دلته د افغان ترکمنو افغان ازبک وروڼو تر کنټرول تر فشار لاندې راځي د چین تر فشار لاندې راځي د روسیې تر فشار لاندې راځي. د زلمي خلیلزاد هم په ترکیه کې خبرې اترې کړي په دغه عقله باندې. نو دلته پاکستان اوس په ریږ ته راغلی ده. همدا چې خواجه آصف وایي چې زه در باندې حمله کوم معنا دا ده چې زه ناکامه یم. یعنې دوی په مستقیمه ډول باندې د مخکې تر مخکې د ناکامي اعلان کوي. هغه پهلوان چې مازه کې پوسټ چې یاره دا سړی پر ما غښتلی دی بیا ورته خطرونه ورکړي والا چې تر دې ځای دې راونیوله زه خو دغه لوبه درته پرېږدم که زما تر دې ځای دې راونیوله زه دا لوبه درته پرېږدم که زما په مغزي کې دې لاس داسې کړو نو زه دا لوبې درته پرېږدم. یعنې دا مخکې تر مخکې دوی خپل ناکامي لیدلې ده او دوی وایي چې یاره موږ که تا داسې کار وکړو زه به داسې کار کوم. یعنې یو څوک چې ناکام اوسي دا چیغې وایي. نو په عموم کې که زه تاسو ته وایم اصلا دغه جګړې د مسله نړیوال میز ته رسول دا خپله د طالب ګټه وه چې د اتومي طاقت چې خپله د رومیانو د طاقت نه لري او د ټماټرو هغه څه خبر ټماټرو طاقت نه لري د کچالویو طاقت نه لري او د اتومي طاقت دی او د اتومي طاقت بیا په ځغاستو یوړو قطر ته یوړو او د هغه نه وروسته بیا یوړو ترکیې ته یوړو او د هغه اتومي طاقت چې د ټماټرو طاقت هم ورسره نشته اوس په دې باندې خپله ویرې لري
چې وروره په ترکیه کې هم ناکامه سوم، په قطر کې هم ناکامه سوم، او دا زموږ دپاره شرم دی چې ما یو معاهده د هغه هیواد سره امضا کړه چې زه حکومت په رسمیت نه پیژنم، او زموږ هغه کسان چې ما خپل لاسپوڅي ګڼله اوس هغه یوړه زما تر تناوې ونیوله او زه یوړم نړیواله سټیجو ته، لکه ترکیې ته یوړم، لکه د سعودي عربستان سټیج میزو ته یوړم، قطر میزو ته یوړم، اماراتو میزو ته یوړم، او پاکستان ایران ته معرفي کړو، چین ته معرفي کړو، روسیې ته معرفي کړو چې دا یو تروریست هیواد دی. نو دا په لومړي ځل د پاکستان دپاره ناکامي ده، او دا د افغان اوسني چارواکو دپاره لویه لاسته راوړنه ده، او زه په دې باندې ویاړم. دا و د نن ورځې ویډیو، هیله مند یم چې سم ترلاسه کړې اوسي، او دا ویډیو مې ډېره سپینه او سپین سپیچکې ورته وویلو، نو انشاءالله چې تاسو به ټول په دې پوهېدلی اوسئ، او دا بریا تاسو ټول ته وایم انشاءالله چې دغه مجلسو کې او دغه سټیجو باندې تر اوسه پورې افغان لوري کامیابه دی. تر بیا په الله سپارم، ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي، که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.